بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. أحكي توفيق العلم تعالى جل وعلا شأنه بتحميل الكلمات في تعريش الكتاب محكمات على تنزل إلى تحميل نور عملية تجيب رسول سواري أو رسول الله مبارك صلى الله عليه وسلم تجيب الجواب أو تسلية حمود بيان تحميل الكلمات أمر ذكر بیا حکم داسې شو چې هر چېرته طرف کې بیت الله شریفې ته مخ واړوي نو لمونځ کېږي عین کعبې مبارکې ته مخ کول دا په خپله داخل د مسجد الحرام او نورو وطنو کې چې هغه طرف ته یې مخ ته بس لمونځ کېږي یو خوا کې د دوی جوماتونه په طرف کې مغرب باندې جوړ دي خو کله چې ګنما راواچوي که ګنما لږ کږوالی نور پیدا کوي نو خلکو ته اشتباهات پیدا کړي چې قبله مبارکه د لمونځونه مبارک کړي نو الله تعالی خو هغې قبلې ته موږ ته دلته امر نه ده کړی چې وي فولوا وجوهکم شطره ځای د قرآن آیت ته ګورئ طرف کې بیت الله شریف حتی خپل داخل د مسجد حرام کې که حتیم شریف ته مخامخ شوې دا نور بیت الله شریف ته نه وي مخامخ منځني سیټ کې اگر چې حتیم شریف کې بیت الله شریف هغه په اخبار احادو ثابت مخکې دې ته دوه په نص قرآني سره ثابت اگر بل تحقیق ته احادیث مبارکه ورته راځي نو خپله خاص تر حتیم ته مخ شوې دا نور بیت الله شریف منځني سیټ طواف هم د حتیم شریف باندې بیا کوي بیا کېږي چې احتیاط هغه ده نو عین حرم شریف کې څوک وي کعبې شریف ته به مخامخ درېږي د دې یو جز ته به ځان برابروي او که نور ځای کې یو طرف ته به مخ کوي که یو طرف ته دې وکړو بس مونځ کوي چونکې بیت الله شریف ته مخ کول تحویل قبلې دا یو ډېره نااشنا خبره دوی ته معلومېدله نو بعد الله تعالی په تحقیق سره ذکر کوي او حکمتونه یې ذکر کوي او قانون الهي هم ذکر کوي اوس قانون الهي ذکر کوي ولکل وجهه هر امت لره یو طرف سته یوه قبله سته ولیها هو الله تعالى موليها رجوم كذا سمع الله وتعمل كيف يقطع المنظور نور أنبياء وتي ترى بيت المقدس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك تسوى بيت المقدس أمر كذا بيا كعبة مباركة كذا ده كم تعجب خبرنا ده قانون إلهي هر أمتي وقبلة لي الله تعالى أرون كذا بترك الدل ترك المغفور دوما ترك هر امت لره یوه قبله ده امت اړوونکی د خپل مخ لرې قبلې نو چې قانون داسې جاري کړه نو ولې اعتراض کوي چې رسول الله مبارک ولې کعبې مبارکې ته قانون الهي په دې باندې ده هر امت لره قانون دغه شی کومه د اعتراض خبره نه فاستبقوا الخيرات مخکې والې وکړي نیکۍ مشرق و مغرب و فلان طرفونه مهم نه دي مهم دا دی چې الله څه درته وایي الله امر ته غاړه کېږدي
اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا چیرته چې الله تعالی به په تاسو ټولو باندې راتګ کوي راجمع کوي به الله تعالی به د ټولو بدو جزا ورکوي ان الله على كل شيء قدير بشک الله تعالی په هر څه باندې قادر ده ومن حيث خرجت مخکې اول کې ویل فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام دا اول نزول سو بتاع تحويل القبله دلته بیا وایي ومن حيث خرجت د کوم ځای نه چې ته وتلې في محمد عليه الصلاه والسلام سفر لپاره فول وجهك شطر المسجد الحرام من مکه طرف د مسجد الحرام ته یا خو حالات مختلف اخلي هغه چې په خپل ځای باندې دا چې سفر ته وتلې وانه للحق او بشکه دغه تحویل کعبې مبارکې ته د قبلې دا حق ده لربك الطرف لربك دوم الله بغافل عما تعملون ندى الله تعالى خبر دي وسنة تاسي قوي الله تعالى كل أعمال تشتغل بياوي ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ياخذ البيت ايدي وجهنا لو جيت غيرنا عشان ترك البار على تعالى عمل مسجد يكون دي من ست قوة يا رسول الله مبارك فولي وجهك شطر المسجد الحرام من مخد ورا وطرف المسجد الحرام یا د تحقیق وجه تکراری یا دا بیرته مقرر کړي وروسته امت هم به خطاب کوي مخکې رسول الله په کتاب وکړ امت ته صالح کتاب رانغی البته امت په ذمه رسول الله امر کې هغوی هم داخلي مصالح کتاب امت ته کې بیرته راوړي څه وایي ورسره وحیث ما کنتم او چېرته چې تاسې ای امته د رسول الله صلی الله علیه وسلم فولوا وجوهکم شطره وګرځوئ مخونه خپل طرف د کعبې مبارکې ته سيدي فرمدا تحويل الكعبة وكل لئلا يكون للناس عليكم حجة يدي لفارة الخلق فتاسة من دليل نسي إلا الذين ظلموا منهم مقر أرض كسان ظالمان لبدينا هذا بغرصا فتاسة خبرية وتتاسة وغنس نيافو تاكيد كدالي تكرار وكل يا إذا بغرصة تراو جزو وحيث ما كنتم لفارة أمتكم سرعة اختار یا په حالات مختلف اخلي چې په کور کې چې د کور نه وتلې چې سفر کې وچې لمدې هوا کې هر چېرته ځې طرف د کعبې مبارکې ته حالات مختلف او یا درېیمه ترجیح دا تکرار ولې وکړو دا مختلف حالات الله تعالی ذکر اول کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان و مقام راښیي فلنولینک قبلة ترضاها خام خطاب وګرځو هغې قبلې ته چې کېښوکې شان اقدس د رسول الله برقرار تفسیر کول درس د حبیبیت مقام د الله د ده رضا غواړي نو ورته فولي وجهک شطر المسجد الحرام په دویم ځای کې بیا الله تعالی جل جلاله خپل عادت مبارکه بیانوي ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات عادت الهي ذکر شو چې هر قوم ته هر امت ته یو قبله وي الله تعالی اړوند کړي چې دغه قبلې ته ته مخ ته د دغه سره بیا چې ویلې ومن حیث خرجت فولي وجهک عادت الهي هغه د مخ دې خواته ده درېیم کې بیا تکراروي د دغه ځای لپاره لئلا یکون للناس علیکم حجه چې د خلکو په تاسې دلیل وشي نه د یهودو دلیل در باندې شي الله د ضرر لپاره ده نه د یهودو دلیل په تاسې باندې راشي او نه د مشرکینو دلیل په تاسې باندې راشي یهودو به څه ویل وایي دین زموږ نه مني زموږ د دین اتباع نه کوي او قبله د موږ ته عقیده لري دا به د یهودو اعتراض موږ بیت المقدس ته کې دین موږ نه مني او بل دوی ته معلومه وه یهودو ته چې د نبي اخر زمان قبله یو څوک بیت المقدس دا به کعبې مبارکې ته کېږي دا خو دوی ته معلومه وه پرون تېر شو دوی ته ښه ده حالت معلوم ده چې معلوم ده نو دوی ته به اعتراض وي چې د نبي اخر زمان قبله په طرف کې کعبې شریفې ته ده په دې بیت المقدس ولې نه ځي نو د خلکو په دې او مشرکینو به څه اعتراض کوو یو به اعتراض داسې کوو چې د خپلو پلرو د نیکونو د اجدادو د ابراهیم علیه السلام قبلې ته ایښودې
یو په دا اعتراض نو بېرته کعبې مبارکې ته الله تعالی امر وکړو چې دا حجت ټوله باندې پوه شوې خو الا الذین ظلموا مګر نه هغه کسان چې ظالمان دي هغه به د حق پېژندلو سره سره بیا هم اعتراضونه کوي یهود به وایي چې دا د موږ قبله یې پرېښودله دا محمد صلی الله علیه وسلم د موږ سره حسد کوي دینو خو د موږ نه قبلوو یهودیان اوس د موږ قبله یې پرېښودله د حسد دې وجې چې موږ دلته وانه وختل نو دی حسد کوي موږ سره نو ظالمان سره د حق لیدلو به هم بیا شي اعتراض کوي هغه دوی حسد او مشرکین به څه اعتراضونه کوي هغوی به دا وایي چې د موږ قبله ته یې بېرته مخ کړ نو موږ دغه شرک و کفر و بتپرستي په حقه ده محمد به بېرته صلی الله علیه وسلم د موږ دین ته راواوړي دوی به بیا هم د اعتراضونه کوي ټولو اعتراضو ته دوام ونیسي ولا تخشوه وویرېږئ واخشوني ایمان وویرېږئ لأتم نعمتي علیکم او د دې لپاره مې دا تقریر کعبې مبارکې ته کړ چې خپل نعمت په تاسې پوره کړم وایي په کعبه مبارکه بیت المقدس شریف یو منځ په 500 او مسجد حرام کې یو منځ په 1 رکعه نعمت الله راغلی په دې باندې تراله ولعلکم تهتدون د دې لپاره چې تاسې سمه لاره پیدا کړئ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم دا نعمت مو په تاسې باندې داسې تام کړی ده داسې تام کړی ده لکه په تاسې کې چې رسول دی یو نعمت خو دغه تام شو چې الله تعالی د حقوق د اعلی د لوړ مقام و مثابت للناس ډېر ثوابونه پکې دي چې موږ یې یو لکه باندې هغه نعمت الله تام کړ نعمت اتمام ده لکه په تاسې کې داسې صفات رسول دی کړی ده اول نعمت رسولا لکه څنګه موږ تاسو ته راغلی د رسول منکم له قومه د تاسې عربي ده یتلو علیکم آیاتنا وظایف یې څه دي د پیغمبر علیه الصلات والسلام وظایف دې کې ذکر کړي الله تعالی چې تلاوت کوي تاسې باندې آیاتونه دې مونږ ویزکیکم او د تاسې تزکیه کوي زړونه مو پاکوي د شرک نه د کفر نه د حسد نه د ریا نه د عجب نه د محبت دنیا نه محبت چوکۍ نه اوږدو امیدو نه غیبتو نه دروغو نه ټولو اخلاق یې رسولو تسلیه دې تاسې کوي بله وظیفه د رسول علیه الصلات وسلام شي ويعلمكم الكتاب تاسې ته قرآن عظیم شان درکوي تعلیم د کتاب کوي بله وظیفه د نبي علیه الصلات وسلام شي ده والحکمت حلال و حرام درکوي یا سنت نبوي درکوي یا فقه یا قضا ټول اخیستلی شول ټول په فاصله کوي بله وظیفه د نبي علیه الصلات وسلام شي ده ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون او ترخی هغه شی چې تاسې نه و زده کړی داسې څه نبي علیه الصلات وسلام تعلیم د داسې څه درکوي هغه د تاسې نه و زده هغه شی اوس د نبي علیه الصلات وسلام وظایف څه شو تلاوت د قرآن عظیم شان تزکیه د باطن تعلیم د کتاب تعلیم د حکمت او هغه څوک چې مخکې دي دا د نبي علیه الصلات وسلام وظایف حقیقي وارث ان العلماء ورثة الانبیاء علما وارثان د انبیاء علیهم السلام حقیقي وارث د پیغمبر علیه الصلات وسلام هغه ده چې ټول وظایف د رسول الله باندې پټې دي خو الله تعالی موږ ته وایي صریحي نصوص کې پوه او په دغه مضمون باندې الله تعالی د نبی علیه الصلات وسلام په څو آیاتونو کې وظایف ذکر کړي یو مخکې تېر شو چې ابراهیم علیه السلام دعا وکړه پرون درس کې تېر شو ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ياو دویم دلته كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون بل بسورة آل عمران كده ثلاثة إن شاء الله رب کریم په امت د نبی علیه الصلات وسلام په خپلو بندګانو باندې احسان بیانوي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أو غير سورة الجمعة كده إن شاء الله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سنور آيات الكتاب وزكاة الجسم القدس. هذا كله زي كل آيات القدس. هذه بيغمبر اسمه مركو زيف كلام الإسفاري. والتفسير مبارك لك. كذا تعليم بكتاب مفتكي تزكية ومستكي. كذا تزكية مفتكي تعليم بكتاب مستكي. لك أول آية مباركة تعليم بكتاب مفتكي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أو كذا تعليم بكتاب مستكي تزكية مفتكي. لك ذلك يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. تزكية مفتكي. ديك حكمة إلهنا. كذا تزكية ورستكي. تعليم دي كتاب مفتكي. من أول كسب بتبع عملك إيه؟ علم بك إيه؟ كوشش بك إيه؟ مجاهدي بك إيه؟ برسول الله سمع الطريقي معلومات عن تطبيقه بعملك إيه؟ يا ولي تزكية. تزكية بعلم مسلم. أو كذا تبي تزكية مفتكي لكن بدغ آية مباركة. أول تزكية ده بيوصل تعليم الكتاب ده. أي إشارة دي تدا. أصل مقصود لتعليم الكتاب من تزكية دي بعد الله. في مقصود رب العالمين التزكية. في تصمر أعمال كيف ترياد سري دعمت في تصمر علم وكي علم ده أولين وآخرين حاصل كيف ترياد سري ده علم ده قبول ده. مقصود علم ده تزكية راسي. زرب عكسي نتذكر ده أعمال هذه الإنسان ذات حكمة الله. حضرت الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه صاحب دمشق إمام دار الهجرة ملا علي قدر رحمه الله جدنا نحر في إسراج الأحناف. من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد حقق. شاتي علم حاصلك وتصوفي ونبي. صرف علم كي تصوف مكي باتين تزكية متوجهين إلى الإسلام متوجه بيت في كل الكل. فصراحة القرآن سأل التصوف. ده فاسق ترسي ولي حسام ترسي ولي. خذ أرسل تمارين بحسن هي وصل الكلام. حسن في سقطة كنا تجاوب لك. في سقطة. هذا ما نقول. الرؤيا بيتكلم. كنا وإذا علماء وتطور المقامات يقول لو وعدات ولي كل ذكر. الأمر الصح وعدونا قصي أحاديث اليوم نبوان البير أحاديث اليوم ولي ذكر. ولا أتنيتني بارا. حسد بكيم. رؤيا بكيم. تكبر بكيم. عجب بكيم. ذكر فاسق رجيت أخلاق رجيت لا بكي موجود. معلومات صورتها علم صورتها وعملنا بالصور وعدات ذكرها. أو سوكسي تصوف في فقهنا في علم نحاسلين لازم فكر جديد. الشيطان تشفر يقولك ده بصوفي توب كريه ده بخبر وظائف كريه ده بزرقي كريه خداسي بريب كي بواتي تأخير بكوفر توازن البرزيزات سبب الراسي تنها صوفي توب هم نجاتنا لو وزنونا دي لكن ما بقتش دو وزنونا دي لو وزنونا يوجيسي لو كمان ترسي بسار جابوا مرة أبس تنها تصوفنا بجيب كتاجيبه قبروت تقرب سبيكي جابوا قبروت توافنا وحلم الناس توصل التصوف فيه علم الناس توصل في علم الناس أعرف أنا رواو كي أختص وزندقيات كي أختص وهلاكات كي أختص ومن جمع بينهما فقد تحقق شاشة دوار ما بين كي وجواري وكذا حقيقة توصل ندريش يعني شريعة طريقة حقيقة شريعة وطريقة دوار كسبيد شريعة ده كتاب كي بالزكاة سؤال أسكالة من زكاة أسكالة بتعين بيجا وكدين بيجا طريقة كسبيدة
بیعت به د کامل شیخ سره کوې، وظایف و اذکار به کوې، صحبتونه به کوې، توجهګانې به کوي درته. بیا به وروسته چې دواړه سره یو ځای شو لکه د برق لاین چې ګرم و سوړ یو ځای شو بیا برق رڼا ورکوي. وقت حقق بیا حقیقت ته ورسوي. حقیقت چې شی دی دا نتیجه د برهان د اوس آیات کې علمکم ما لم تکونوا تعلمون دا حقیقت. خو یو د مخکې د معلوم حقیقت چې اسانه پرې پوه شي. شریعت مو وپېژنده، احکام زده کول، دین زده کول. غیبت حرام ده، اشد من الزنا ده، دا شریعت شو. حسد حرام ده، کړي اعمال داسې کړي لکه اور چې وژنل کېږي، دا شریعت شو. تکبر ناروا ده، حرام ده، د الله صفت ده، د الله په صفت کې ځان شریکوي هلاکېږي، دا شریعت شو. طریقت څه شی ده؟ دومره تصفیه د باطن دې وکړه چې د دغه نه عملا پاک شي، عملا پاک شي، عملا زړه دې صفا شي. دا شریعت طریقت شو. حقیقت څه شی ده؟ نتیجه د برهان ده. نتیجه د برهان علم د اسرار و مکاشفو ده چې علمکم ما لم تکونوا تعلمون کې اوس درته چې وایم انشاءالله. دغه ځای نه ثابته ده. څه معنا؟ لمونځ دا مو شریعت کې زده کړه. صحیح لمونځ مو وکړه په هغه طریقه د شریعت باندې، دا طریقت شو. په صحیح طریقه باندې هغه د رسول الله په طریقو دې وکړو. اوس لمونځ څنګه لمونځ مې وکړو؟ لمونځ کیفیت څنګه ده؟ د حقیقت په لحاظ باندې صحیح راغی که رانغی، دا په حقیقت کې معلوم. لکه یو بزرګ مبارک لمونځ وکړ، خو د دې لپاره چې حضور مې برابر شي سترګې پټې کړي. وروسته چې خپل مانځه ته متوجه شو، حقیقت د مانځه چې ولیده په سترګو ړوند و، نور ډېر ښایسته دی. یو بل عالم نه یې پوښتنه وکړه چې دا لمونځ خو مې وکړ ډېر ښایسته و، خو په سترګو ړوند و. وایي سترګې به نه یې پټې کړې، وایي سترګې مې د حضور لپاره پټې کړې. وایي نه، سنت دی. دغه شی چې معلومېده په علم حقیقت کې. یا لکه شیخ سلیم الله خان رحمه الله په فتح الباري سره د بخاري شریف نقل کړي، مدني صاحب د ذاک شاګرد دی او الحمدلله دا مبارک لیکلي فضل الرحمن مراد ګنجابادي صاحب وایي دی وایي زه چې په سجده باندې سر کېږم الله تعالی ته داسې راته معلومېږي چې الله تعالی د ما سره محبت کوي. دا په علم حقیقت کې معلومېږي. یا مثلا نور معارف اسرار، دا په علم حقیقت کې معلومېږي. یا دا خبره وکړي الله تعالی د رضا خبره وکړي، شرح صدر سینه باطن کې یو قسم خوشحالي پیدا شي. یو غلط وکړي، نامناسبه خبره وکړي، یا ترجمه کوم ځای ته نه یا د حدیث مبارک کوم غلط معنا ته وشي، دا سینه د انتخاب د سلطان داسې لاس او بنده کې داسې بیتونه الله تعالی د زړه په سینه کې ورته پیدا کوي. دا په علم حقیقت کې معلوم. یا بل مثال، نبي علیه الصلاة والسلام په حضور کې دوه کسان کېناستل، ولې غوښې خوړلې دي؟ تاسو غوښې خوړلې دي؟ تاسو هغوی ته غوښې ولیدې؟ یا رسول الله موږ غوښې نه دي خوړلې. وایي نه، د انسانانو غوښې مو خوړلې، غیبت هم کړی. الله تعالی آیتونه نازلوي، دا خو اوس د مړه ورور غوښې وخورئ. اوس ګورئ شریعت کې مو دا معلومه کړه چې غیبت حرام ده. دا په شریعت کې معلومه شوه، هېڅ معلومه ټولو ته معلومه ده، کله ته معلومه. اوس چې سړي د عمل پرې وکړه او غیبت پرې په ټول عمر ونه کړه، دا طریقت بیا به الله دا درکوي چې غیبت څوک وکړي لکه غاښو کې چې غوښې بندې په رسول الله حدیث درته وایي. داسې به درته دا په علم حقیقت کې معلومه. یا بل روایت کې راځي نبي علیه السلام مبارک صحابه کرامو سره ناسته، یو بد بوی راجګ شو، ډېر سخت بد بوی ده، د ګناهو بیا ډېر سخت بد بوی ده نامدوس. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک وایي دا اته منافقین د مسلمانانو په غیبتو باندې لګیا دي. دغه بوی چې غیبت اوس ګوره څوک په بوی نه پوهېږي، خو چې کله تا ته الله تعالی علم حقیقت نصیب کړي به د غیبت په بوی هم پوهېږي. حدیث څه کوم؟ یا ترمذي شریف کې حدیث مبارک، حدیث مبارک راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یو دروغ چې څوک وایي ملائکه د بدبویي نه یو میل لرې دی. حدیث کې ثابت شو که نه ثابت؟ اوس دغه بوی د دروغو چې تا ته معلومېږي او بیا به د دروغو نه نفرت کېږي، دا په علم حقیقت کې معلومېږي. امام بخاري رحمة الله علیه وایي زه الله ته امید لرم چې په قیامت کې به الله تعالی د غیبت په باره کې ما سره محاسبه وکړي.
ولې زه چې پوه شوی یم چې غیبت حرام ده ما بې غیبت نه دا اوس طریقت شو واقع عمل شو ربیعي بن حقاش لوی تابعي د امام نووي صاحب مبارک په حاشیه د مسلم شریف نقل کوي په اسلام کې یو دروغ نه دی او ده وویل تر څو به زمانه خاندان چې زما مسیر معلوم نه شي جنت ته ځم که دوزخ ته ځم وایي کله چې وفات شي چې غسل ورکوي دی له خاندان مبارک شین ده تر څو چې غسل خلاص مسیر معلوم شي چې ګور نتیجه دې سمه شوه خاتمه دې په ایمان شوه حاشیه مسلم امام نووي صاحب زموږ افغاني کې په سلام رحمت الله علیه الحمدلله اوس هم ډېر مشایخ ستا تر اوسه لا پوښتنه ترې کوی شي ژوندي دي زموږ په خپل علم باندې په ټول ځوان کې نه دروغ ویل او یې غیبت او ډېر سخت نفرت یې ورنه کېږي نه د ده په مجلس کې چا غیبت کولی شو چې د دنیا به دې څومره ګټه ورته راوړله خو چې دروغ به پکې وایي دروغ به نه دا واقع طریقت شو واقعي عمل په شریعت شو د دې په نتیجه کې به الله تعالی علم حقیقت ورکړي امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه دا رد المختار رد المختار په ټول پېژنئ که نه د هغه تاسې مذهب معتبر کتاب ته ګورئ دلته اول جلد کې 15 صفحه کې دور المختار متن نقل کوي ابوالقاسم قشیري صاحب مبارک اگر چې دی په خپل مذهب کې ډېر ټینګ وکړي مذهب یا په طریقت کې او یا په شافعیت کې د شافعي مذهب او امام صاحب مذهب هم نه خو د امام صاحب مبارک د طریقت سلسله ذکر کوي د طریقت سلسله چې دونه کوم خلفا پاتې شوي هغه ذکر کوي ابو علي دقاق صاحب مبارک دا طریقه د ابوالقاسم نصرآبادي نه اخیستې ده ابوالقاسم صاحب وایي چې ما د علامه شبلي صاحب نه اخیستې ده هغه وایي چې ما د سیر سبکي نه اخیستې ده هغه وایي ما د معروف کرکي نه اخیستې ده هغه وایي ما د داود طایي نه اخیستې ده هغه وایي د علم او طریقت ظاهر او باطن دواړه من ابي حنیفه سلسله طریقت بیا لاندې دور المختار ورته نقل کوي دور المختار وایي څه وایي وایي تا ته په دې کې دا کافي نه ده چې د امت لوی علما د امام صاحب مبارک په شمول په طریقت کې ده قال فمعتمدوه مردود ومبتدعون هر څوک چې د دوی اعتماد په کلمه مخالفت کوي مردود او مبتدع ده دور المختار رد المختار تشریح کوي رد المختار تشریح کوي رد المختار څه وایي وایي امام ابو حنیفه رحمه الله فارس د میدان د حقیقت سبحان الله چې شریعت او طریقت دواړه کمال ته رسولي وو په علم حقیقت کې دی فارس د اسطور حیثیت یې درلود دومره کمالات الله تعالی وکړو دوه رکعتو کې به ټول قرآن نشان ختم کړی داسې به نه ورته معلوم کړي یو آیت نه که دوه آیت داسې حقیقت ته سره ونه رسېږي په داخل د بیت الله شریف کې دوه رکعتو کې د مختار نقل کوي دوه رکعتو کې ټول قرآن نشان ختم کړو ډېر عاجزي الله ته کړي الله ما حق خدمت حق عبادت کړی حقیقي اواز ورباندې کې چې تا حق خدمت حق عبادت کړی څوک چې تا په طریقه وي تر قیامه د قیامت په ټول تمام خلکو بخښنه عبدال المختار د امام صاحب مبارک فارس د میدان د حقیقت دا عین حقیقت اوس ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون دا عین حقیقت د نبي صلی الله علیه وسلم څه شو تلاوت د قرآن عظیم شان تزکیه د باطن تعلیم د قرآن عظیم شان حکمت حلال و حرام ښودل یا سنت نبوي ښودل ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون او هغه څه درکوي چې تاسو نه وزده دا وایي څه شی دي تفسیر مزاري شریف په حواله باندې وایي دا علم د اسرار و مکاشف علم لدني ده کشفي و موهوبي ده چې الله تعالی د یو انسان زړه ته وراچوي له مشکاته د صدر نبوت نه د نبي علیه الصلاة وسلام د سینې مبارکې نه د هغه د تاخچې نه د هغه د زړه مبارک نه بالذات په انعکاس سره بلې سینې ته نقل کېږي دا هغه علم دی ولې ځکه يعلمكم مقرر کې نه مقرر عین شی راکړه که نه نو دا دلیل د په څه شي باندې مغایره ان شاء الله
نو هغه علم ځان ته د دا علم ځان ته بعض علماء کرام وایي چې دا علم د اسماء د امراء جوړ چې ظالم امیران ابو هريره ته هغه اوس راځي نو حدیث کې حدیث کې دا تشریح کوي ولا څه به راځي نو دا کوم علم ده علم لدني او کشف محبي ده چې د سینې مبارکې د نبی رسول الله نقل کیږي به دې لپاره یو دلیل حدیث ده حنظله رضی الله عنه حنظله رضی الله عنه مبارک د فطور کې کې نه زړه کړی دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته وځي نه راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا په حنظله نه کیږي څنګه نه کیږي تاسو وزوج النبي صلى الله عليه وسلم حضور کې بسم حضور برابر له جنت او دوزخ مستوي دنیا کې اخرت کې خلق نس کله چې بازار ته کور ته بچانو تر اسمه حالات بدل دي منافق په حالات ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک یقین دا حالات زم پیدا کړو دوه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام او حنظله سره وینا حنظله نو مبارک څنګه رسول الله چې یې مجنون په دوزخ کې ستر دوزخ دی او چې بازار ته بچان تراش دي هغه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم کوي صح قسم ورکړي چې کلمات په مجلس کې امر شوی او په ذکر کې ملائکه په کوچریو کې په لار کې استلمه سي د حضور برابر ولكن ساعة وساعة يا حنظلة إيه حنظلة يو ساعة بس حضور برابر واه نقول لك اسم مراقبة مقتص معمولي شفاء ورزافات يبقى نو سيدي شواروش دو وقت مراقبات لكن مقتص معمول مداوي سهر منزلبات المفاتوح والحديث مبارك وكين سابق سهر منزلبات المفاتوح ذكر وشي جاجورة كترمونج رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بعمر صادق تامة پورا دومره کم وخت دومره مقام ولې الله ورته په تصدیق کې راځي اخلاص پیدا کی الله دې مقصود ګرځي مازیګر منځنه بعد مقام پر داړي مونږ ایتو برکو حدیث مرکو ډیر تاکید کړی او د مشایخ کرام امر او حنظله سيدنا رسول الله برکو ولكن ساعه وساعه يا حنظله یو ساعت د حضور برابر ولا په جنت او دوزخ کې ستر باندې باندې کې حضرت حسین احمد مدنی رحمه الله وایي بل صغير په صفحه باندې گزر عالم کې سوال کوي ما مسره آشنا دي یو باندې اکابر علماء وایي د نبی صلی الله علیه وسلم په حضور کې داسې کیفیت موجود و چې د سینې مبارکې نه شعاع نقل کېده نور نقل کېده چې صحابه کرامو سینې ورته مینځلې صفا کولې چې حتی جنت او دوزخ کې په سترګو لګېدل دا د حنظله څخه حدیث راوړی چونکې اوس عام مجلسونه وایي داسې نه دي نو د یو کامل شیخ سره مبایعت کوي توجهګانې پکې په اخلاص په صحبتونو کې به د کمال ورسي بیا دې مبارک مدني صاحب خپله یو عجبه خبره کوي وایي که بعضې کسان ووایي چې په دغه طریقه باندې وظیفې ورکول دغه نبي صلی الله نه وکړي نو دا څنګه موږ وکړو دا خو بدعت وایي دې نه کېږي احمق مدني صاحب خپله مسله خپله موجود دی وایي دی نه پوهېږي اصل مقصود څه شی دی مقصود تصفیه او تزکیه ده دا ملګري پوښتنه کوي تصفیه او تزکیه څه شی دی فرق څه دی اصل مقصود تصفیه او تزکیه ده هغه د قرآن عظیم الشان نه ثابت او د رسول الله په مجلس کې داسې کیفیت موجود نو اوس که سړی ووایي چې اوس وخت کې جهاد د کفارو سره نشته ولې نبي رسول الله کله په دې ځای ته باندې جهاد کړی کله په راکټ باندې جهاد کړی کله په توپ باندې جهاد کړی کله په ټانک باندې جهاد کړی کله په جوړه پښتو باندې ټانګونه راځولي و جهاد نشته مقصود څه شی دی تفکیک د کفارو ده ذلت د کفارو ده شکست د کفارو ده هغه وسایل اوس دغه وسایل اصل مقصود ته وګورئ مقصود تصفیه او تزکیه ده تصفیه او تزکیه د قرآن عظیم الشان نه ثابت تصفیه صفایي دا د لطایف حاصل هغه لطایف په خپل ذات کې پاک دي ته به کوشش وکړئ چې لکه اوس ګډ ټولېدلی ده
دا د عالم خلق چې دلته اور او هوا او خاور اوبه او نفس دغو ته رانقل شوې نو دا ګډ پرې ولېدل نو ګډ پرې ولېدل نو عروج الله تعالی طرف نه کوي عبادت په ډېر شوق سره نه کوي که لږ کوښښ وکړه دا صفا سي دا تسبیح شوه او تزکیه د حقیقت بدلول دي دا د اور هوا خاور اوبه او نفس چې ان النفس لاماره بالسوء ده دا به اووه مقامات لري ټول د قرآن انسان ثابت دي إذا رسول سپارې په سر کې اشاره ده الله خیر الرسل والجندي واقرب لك تفصيلاته ان شاء الله دا لا توفيق نو دا د دغو په تزکیه کې حقیقت به بدلوي ولې دا په ذات کې د خدای سره دښمني غواړي په ذات کې دا خراب دي په ذات کې کبر موجود ده حرامي موجوده ده ذلت موجود ده تکبر موجود ده د دې په ذات کې دې به تزکیه کوي نو ځکه په ټول قرآن انشان کې دومره قسمونه چې الله تعالی په تزکیه دې نفس باندې باندې دي او بل شي باندې دي والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها دا دومره مهم ده د الله قسم د تاکید او د اهمیت لپاره کې دی ګورئ د امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله په قیامت کې څه راته وایي ما دومره قسمونه درته وکړل چې الله تعالی موږ ته د دې قسم ومعتبره او چې الله په یو شي باندې قسم کوي دا د اهمیت د وجې نه نو چې دومره ډېر قسمونه کوي تاسو سوچ کړئ دا به څومره وي دا به څومره مهم شی دی نفس عظیم دښمن دی رب العالمین ان النفس لاماره بالسوء سرکشه إلا ما رحم ربي يعني من رحم ربي خدای رحم باندې ولې کې ګورل دي خدای لري کوي تر مرګ پورې په خطر کې ګورل تر مرګ مقابله کې نه وایي دغه په تسلیه کې حقیقت به بدلې مطمئنه او مرحمه او راضیه او مرضیه او عبودیه حقیقت به دغه ته بدلې بیا به الله تعالی په دې باندې عزت من خدای به قسم کوي فلا اقسم بالنفس اللوامه څنګه منصور څومره چې رب العالمین اوس په نفس قسم کوي هلته وایي سرکشه ده هلته الله قسم کوي او موږ چې الله قسم د اهمیت د وجې دا ډېر مهم شی ده نو الله څنګه په نفس باندې قسم وکړ نفس بدل شو اول د مقاماتو د نفس مزکات تزکیه شوي اول د مقام ټیټه رتبه یې دا ده چې راوړو چې ولې ګناه ورنه اوس بیا خدای ته زادې کړي توبې باسي الله بد مې وکړه خدایه زه درله رسوم الله بېرته مې وبخښه خدایه مخ الله ته په مځکه کړي سر الله ته په مځکه کړي تندی الله ته په مځکه کړي زاړې الله ته اوښکې تویې الله ته دا هغه ټیټه درجه د نفس مزکه تزکیه شي نور کالي چې ګورې نور کوم حالت نفس روان نور يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون دا علم تشبيه موهوبه ده چې مسلمې مبارکې د رسول الله باندې نقل ده دلیل یې شوی دی حدیث دی حنظله سره ولې حنظله سره مبارک د رسول الله باندې په حضور کې داسې حضور برابر لکه جنت او دوزخ په سترګو باندې په دې سنین او شعاع نقل کېده نور نقل کېده او در المختار وعلم القلب رد المختار التشريقي چې علم القلب دا په فرض علم کې راځي فرض علم علم په اداره د اخلاق رزینه او فرض عین حسد ریا تکبر محبت دنیا محبت چوکۍ او نور دغه باندې علم راوستل په اداره باندې فرض عین دا رد المختار مسله د حواله دا رسم موجوده او استفاده دې کوشش کوي او دغه اسلام په ځای کې وځي او ځکه راغی لا يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون دي دول علوم النتيجه له ما صرت من المحكي شريعات طريقات احكام يعلمكم الكتابه والحكمه او بالشيء تزكيه في تعليم الكتاب ولا غير تزكيه برا يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ده نتيجه للبحث شاهد علم الدنيا كشف موهبه سنين مباركه الاسلام مباركه او بل دليل يا جوهريس مبارك روايه نقل چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم دوه لوښي د علم درکړي یو لوښی مې په تاسو کې په پای کې کړی ده دا بل که پور کم ټیټې کم ما بستونه کړي دا چې ټیټ کړی ده دا خو ټولو ته معلوم ده چې علم د احادیث مبارکه وکړه څو احادیث ابو هريره نه راغلي دي پنځه سوه درې سوه څلور اتیا
ورلوی ذخیره د علم د احادیثو لوی محدث اعظم د صحابه کرام ابو رسول الله وټولو صحابو د احادیث په ځانګړي ډول راغلي وسلم دویم چې شی ده دویم بعض علماء کرام وایي چې دا علم د اسماء او امراء الجوهر ده لکه زه په خپله ویلي چې خدایه زه پناه غواړم د رأس د ستین د شپېته سنې نه چې دی په 1950 وفات شوی ده د پناه غوښتل الله تعالی په 1950 وفات کړو په شپېتمه سنه کې بیا یزید بن معاویه دغه حاکم شو هغه څه پېښ شو چې هغه پېښ شو نو د دغو ظالمانو نومونه رسول الله د ده مخکې راغلي خو تفسیر مزاري شریف وایي چې نه دلته حفظت وعاءین البر فی العلم نو معلومه شو چې دواړه به کلي علوم دي یو به د بل مقابل راتلی شي دا یو خو کلي علم ده چې لویه ذخیره د احادیثو دا خو ټوله ته معلومه ده دا بل به چې کلي علم دي هغه علم د اسرار والمعارف ده علم د دنیو کشفي ومعلومي ده اوس سوال دلته کې تفسیر شوی چې دا ستونی بیا ولې پرې کېږي ځکه علم د اسرار مکاشف او علم لدني دا الفاظ موضوعه لري نه چې په عامو کتابو کې څوک پرې پوه شي نو مجازات په استعمالوي چې مجازات استعمال کړو نو داسې علما د ظاهر اعتراض ورباندې کوي دا څه دي حقیقت دته معلوم دي موسی علیه السلام بار په خضر علیه السلام باندې اعتراض کوو که نه کوو خضر علیه السلام تر کوم علم علم لدني الله تعالی وایي وعلمناه من لدنا علما موږ له خپله نیز دا علم ورکړی و د ده سینې ته یې د زړه ته درې قسمه کشفیات یې ورته کړي دي څو قسمه درې قسمه وکان ابوهما صالحا وهم پښتون ورپلار یې خلک پوښتي دا موږ معلوم شي فعلي کشفون چې د دې دریاب وخته ظالم پاچا او د آینده کشفون او لکه هلکې قتل کړ ولې دې آینده په کوبه کې ته چې ولې په کشف کې الهام باندې کار کوي دا په کوم کتاب کې درته معلومه کوم تاریخ کې نه الله وایي زه د الله د قول تعبیر درته کوم الله وایي وعلمناه من لدنا علما الله وایي موږ خپل ځان علم ورکړی هغه کتاب کې نه و زده کړی علم لدني و علم کشفي موهوبي و الله تعالی قرآن کې شاید وعلمناه من لدنا علما درې قسمه کشفیات الله تعالی ورکړي نمونې وکړل نو دا ستونی به کړی شي ولې الفاظ موضوعه لري نه نو مجازات په استعمال منصور حلاج رحمت الله علیه قصه مشهوره دې چې کومه خبره کړې موږ تاسې په طریقه د نقل سره کوو حکم سره نه ده په حالت سکر کې کړې ده په حالت سکر کې کړې ده ده باندې هغه محبت الهي دومره غالب چې ځان نه لري انا الحق ما ليش علماء کرامو کتاب وکړئ په درس ټول یې په تیږو په لوټو باندې ولي خپل عشق مسره فرق نه وکړي علامه شفیع رحمت الله علیه د لوړ ورکړو کې د کفار یې وجه دلته درد محسوس وای ښځې دوی به نه پوهېږي تاسو په معلومات ټول یې ټول ورغلي ده په حالت سکر کې د الله تعالی عشق و محبت دومره پرې غالب شو چې نور ځان یې نه لید ځان یې نه ښودل چې زه حق یم هغه انوارات او تجلیات چې ده ته معلومېدل په هغو کې مستغرق شي الله تعالی قرآن عظیم شان کې د مصر د بیبیانو قصه څنګه موږ تاسو ته کړې ده چې هغه چړې په لاس کې ورکړې میوې یې ورکړې چې کله یوسف علیه السلام پرې راننویسته یوسف علیه السلام په عشق کې داسې غرقه شوې چې د ده د بشریت نه انکار وکړه دا بشر نه ده دا ملک کریم ده عزتمنه ملائکه فقطعن ایدیهن سبحان الله بشر که څومره عزتمن بشر او څومره ښایسته ده خو د الله خو څه شی ده بنده او مخلوق یې ده د بشر په عشق کې یو څوک داسې غرقېږي چې لاسونه پرې کېږي خو دا نه دي خبره قرآن انسان راته ذکر کوي د عبرت لپاره ذکر کوي حقیقت ته مو ورغورځي لاسونه یې پرېږدي خو ځان نه دي خبره او د دې د بشریت نه انکار وکړه ملک کریم ده نو منصور حلال څنګه د خپل ځان انکار ونه کړي خپل بشریت نه انکار ونه کړي چې هغه بیبیانې د یوسف علیه السلام د بشریت نه انکار کوي په قرآن عظیم شان ثابت او الله یې موږ ته بیان کړی ده
د بشر په عشق کې غرق شو. نو چې منصور حلال شو د خدای په عشق کې غرق شي نو د خپل بشریت به څنګه انکار کوي؟ ځان ته نه خو د انواراتو چې استغراق یې راغی الله تعالی عشق محبت په باندې غالب شوی. اوس سوال دلته واردېږي دلته بیا د مقامات د تصوف د نور د جریمه دي. اصلي ملامتوله د ښځو د مصر څوک؟ زلیخا. زلیخا لاس پرې کړی؟ اصلي ملامت او عاشقه دا ده خو هغه لاس نه پرې کېده. نورې بیبیانې د خدای په قرآن ثابت ته لاس پرې کېده وایي. زلیخا بیبي په دې محبت د یوسف علیه السلام کې تدریجي کمال ته رسېدلې وه او دا نورې بیبیانې هغه ورله ورته د په عشق غرق پسې برداشت ورسېد. دغه منصور حلال چې واقعه سي ده دا ټیټ مقام د تصوف د دې نه مقام پورته کېږي مشاهدوي مقام سره ته رسېږي. هغه فرق کوي چې د اشیاو هغه لکه زلیخا بیبي ته صفات نه ورکوو هغه اولیاء کرام بیا فرق نه ورکوي هغه به معلومات کوي دې ته داسې استغراق بیا نه پیدا کېږي. استغراق وي خو فرق کولی شي د اشیاو. قرآن کې دا قصص الله راته کې دغه د عبرت لپاره کېږي. نو ځکه حضرت ابو هريره مبارک وایي چې که زه یې خور کړم ما به ستونی پرېږدي. بیا تفسیر مبارک شپاړه کې چې بیا ولې په دې کې کتابونه جوړ شوي د اثر معرف کتابونه جوړ شوي خصوص او نور غټ کتابونه جوړ شوي. وایي دا دې دپاره چې کله ځینې شیان چې سړي ته کشف کېږي ځینې اوقاتو کې سړی کمال ته نه وي رسېدلی څه شیطاني وسوسې ورسره ګرځېږي. نو کله چې چاته یو کیفیت پیدا کېږي یو کشف او الهام پیدا کېږي نو دی به د دغو کتابو باندې خپل حالت ګوري چې دا شیطاني وسوسه ده که رښتیا رحماني د الله د طرف نه ده. دا د علم لدني کوم نمونه ده چې ماته الله تعالی راکړي که شیطاني وسوسې دي د دې لپاره چې دغه ټیټو خلکو ته هغه خپله طریقه معلومه شي چې زه په شیطاني وسوسو کې خطا نه شم او زه په غلطه لاره باندې لاړ شم. نو ځکه ابو هريره مبارک د علم او د دې نه کوم مراد شو یو علم د احادیثو مبارکو یو علم د اثر معرفو. دا تحقیق د تفسیر مزاري شریف او د نور واقعات د قرآن نشان د نورو ژیو او د نورو مدني مبارک باندې د تحقیق فاذكروني اذكركم. هر کله چې دا علم لدني دا په انعکاس راځي د نبي صلی الله علیه وسلم د سینې مبارکې نه رانقل کېږي. په کثرت د ذکر ډېر ذکر کول یا په اجتماع کې لکه دا خدمونه چې موږ تاسو اجتماعي وظیفې کوو او یا په خلا کې په تنها کې دا مراقبه وکړي چې الله تعالی سره داسې خپل جوړ دا ټول ورته تزکیه الله ته تاسو ځان سره تجربه وکړئ. اباجي حکیمان مو مفته تجربه ګروپي نه پرېږدي. تاسو کوم کیفیت الله تعالی کوي څومره سکون درته الله تعالی پیدا کوي څومره زړه صفایي الله تعالی درته پیدا کوي. دا متفاصیل وخت نو په اجتماع کې په خلا په تنهایی کې کثرت د ذکر ډېر ذکر کول دا دغه لار الله تعالی انسان ته اسانه کوي چې د سینې مبارکې نه د نبي علیه الصلاة وسلام د دې سینې هغه فیض نقل شي. ځکه الله تعالی وایي فاذکروني اذکرکم. تاسې ما یادوئ زه به تاسې یادوم. شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله نامه سره به ټول اشنا دي انشاءالله. فاروقي د حضرت عمر صلی الله علیه رضی الله تعالی عنه موږ تاسې سلسله دي سند د احادیثو فاروقیانو حضرت عمر صلی الله علیه ته رسېږي او سلسله د طریقت مو هم دې ته رسېږي. سلسله د احادیثو د سند دا مشاور الی محدث دهلوي رحمه الله ته رسېږي او دی په خپله په طریقه د حضرت مجدد الکساني رحمة الله علیه کې درېیم که څلورمه درجه کې لاندې طبقاتو کې خلفاء المجددین په درې واسطو باندې یا په دوو واسطو باندې مجدد څخه د دې طریقت سلسله رسېږي. او چې څومره سندونه تاسې ګورئ چې څومره علما فارغېږي که د برصغیر د هندوستان پاکستان افغانستان د اکثرو ملکونو دا به شاور الی محدث دهلوي رحمه الله ته سند رسېږي دا به رسول الله ته رسېږي داسې رسول الله ته نه رسېږي. په خپله په درېیمه څلورمه درجه کې د مجدد صاحب مبارک خلفاو کې راځي یعنې دوه یا درې واسطې په مابین کې دي مجدد صاحب مخکې تېر شوی او طریقت سلسله مو هم حضرت مجدد الکساني رحمه الله ته رسېږي. نو شاه ولی الله صاحب مبارک په شرح د بخاري شریف کې راځي په شبالي وایي ما ته چې کله د حرمین شریفین دیدار الله نصیب ځینې اسرار رازونه الله تعالی ما ته راوښودل
یو دیوونه دا و چې د نبي علیه صلات وسلام د زړه مبارک نه نري تارونه تللي وو د شیوخ کرامو زړه ته پرېستو ته روان دا ما ولیدل او دا د بعید څوک نه کوي آنلاین یو درس وي دلته موږ په جومات کې ناست وو په خلک کې په سعودي او په اماراتو په خارجي ملکونو کې حتی په فرانسه او په جرمني په امریکا کې عام شي په دغه ماده کې الله تعالی دومره راز اچولی هغه زړه مبارک کې رسول علیه صلات وسلام چې څلور واره جبرائیل علیه السلام ورته عملیات کړی ده هغې کې به دا استعداد نه شي ټول شیخ کرامو ته پرېږده کړل شي والله استعداد وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار کله چې تا اوس په دې نه لیدلي د هغو چا ومنه چې د هغو لیدلې ده تو نه دې دیگه سلیمان را پس چی دانی زبان مقام را مخکې مقصد بیان فاذکروني اذکرکم بلکې تفریح کړه وعلمکم ما لم تکن تعلمون بلکې تفریح کړه فاذکروني اذکرکم نو تاسې ما یادوئ زه به تاسې یادوم واشکروا لي ولا تکفرون او تاسې زما شکر ادا کړئ ناشکري مه تاسې ما یادوئ زه به تاسې یادوم کله چې یو بنده الله تعالی یادوي الله تعالی دی یادوي څومره رغبت کوي فاذکروني اذکرکم یو ولي مبارک وایي کله چې الله تعالی ما یادوي زه پرې پوهېږم وایي څنګه وایي کله چې ما د الله تعالی ذکر شروع کړو په دې پوه شوم چې الله د ما ذکر شو الله وایي فاذکروني اذکرکم الله خصوصي رحمت کوي په دې باندې حدیث مبارک راځي نبي علیه السلام کوي چې زه په ګمان د بنده یم په ما باندې او زه ورسره یم چې کله مې یادوي کوم په نفس کې یادېږي په خپل نفس کې یادېږي چې خپله ځان سره مراقبه کوې او په زړه کې الله تعالی ورځي په خپل نفس کې یادوي او که چېرته په یو مجلس کې یادوي زه د هغه نه په ښه بهترین مجلس کې ملایي اعلی په مجلس کې یادوم که ما ته یو ډېر سره نږدې کېږي زه یو ګز ورنږدې کېږم که یو ګز رانږدې کېږي یو غیږ ورنږدې کېږم که ترا راځي زه منډې وروهم څه معنا د خدای رحمت به ډېر واسع ده ولرم زه دغه خدای ته متوجه چې خدای ورته رحمت کتابه دی متفق علیه بخاری مسلم دواړه حدیث نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ویلي سبق المفردون مفردون مختصین دي په مرتبو کې د ټولو باندې صحابه کرام پوښتنه وکړه وما المفردون یا رسول الله مفردون څوک یا رسول الله الذاکرین الله کثیرا والذاکرات هغه څوک چې الله تعالی ډېر یادوي الذاکرون الله کثیرا والذاکرات چې الله تعالی ډېر یادوي که نارینه دي که ښځینه دي مسلم شریف روایت ترمذي شریف کې روایت راځي چې داسې څه در ونه کړئ چې د تاسې د پاچا په حضور کې یو ډېر لوړو مرتبو والا وي او د هغه چا نه پورته وي چې سره و سپین صدقه کوي مالي صدقه ور مقابل کې وجنګېږي د ده توره د هغه په وینو باندې سره شي او دی پکې شهید شي مضمون د حدیث معلوم دی د دې نوم اعلی درجه تندر وکړئ نه کوي پرون مې راوکړې رسول الله ولې لأنس ولې په دغه کې تزکیه راځي حضور باندې هر څه دی به د خدای لپاره کېږي که د الله ذکر نه وي به د خدای لپاره نه کېږي نو زه په قرآن انسان کې رسم سپارې په سر کې مجاهدو ته الله تعالی څه وایي مقابل د دښمن کې ټینګ شي الله ډېر یادوي به ورته نه کېږي الله شرط کېږي ولې الله تعالی دوه دښمن راوړي یو هغه دی چې په سنګر کې جنګېږي ورسره بل هغه دی چې نفس شیطان درته پټ جاسوسان دي تا په وجود کې چې نفس شیطان درسره ملګري وي د هغو مقابله په بل شي نه کېږي مګر په ذکر د الله دوام د ذکر الله تعالی عام مؤمنان ته ځان ته وایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا مؤمنانو الله دې دی نرو ته ځان ته وایي ښځو ته ځان ته وایي الذاکرون الله کثیرا وذاکرات قرآن عظیم شان کې الذاکرین الله کثیرا وذاکرات تجارو ته ځان ته وایي رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله داسې تجاران دي چې بیع او تجارت کې د خدای د یادونه حاضر حتی پیغمبرین او غټ مقام نشته موسی او هارون علیهم السلام الله تعالی فرعون ته ویلي څه ورته وایي دعوت ورکړي ولا تنیا فی ذکري ما په ذکر په سستي نه کوي ما د سستي به نه کوي نورو انبیاو ته الله تعالی امر کوي چې الله تعالی ډېر یادوي نو کثرت د ذکر د الله تعالی دا صفایي د قلب راولي حضور برابرېږي اخلاص پیدا کېږي هر څه د خدای دپاره کېږي
ځکه ډېر امر په قرآن انسان کې یعنې څومره ډېر چې کېږي په کثرت باندې امر کېږي نفس ذکر باندې نه وایي هوښیاران څوک دي اولوالالباب څوک دي الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم هغه څوک دي چې الله تعالی یې په ولاړ او په ناسته او په اړخونو باندې یو تفسیر یې داسې هم کوي چې کله دښمن سره جنګېږي هم الله یادوي کله چې په ناسته یي په ولاړ یي په ناسته یي او په اړخونو باندې چې حتی ځپون هم سي الله تعالی یادوي په هر حالت کې الله یادوي نو کثرت ذکر دا الله تعالی ته قرب نزدېکت راوړي اخلاص پیدا کېږي چې هر څه د خدای لپاره کېږي نبي علیه السلام بارک ویلي صحابه کرامو ته تاسې په حلقو کې په ریاض الجنه د جنت په باغچو تېرېدې پکې وڅرئ فارفعو پکې وڅرئ پرې عجبه خبره ده د جنت په باغچو چې تېرېدې پکې وڅرئ صحابه کرام پوښتنه یا رسول الله د جنت باغچې څه شی دي حلق و ذکر دا د ذکر لپاره خلک راتلل د مازدیګر ختم نه وي سهار وظیفه ده دا خو ټول موږ مشایخو زده کړي دي نو ګوره په سلسله کې رسول الله څومره کوي حلق و ذکر د ذکر لپاره خلک راتلل فارفعو پکې وڅرئ تشبیه د حیوان سره وکړي لکه حیوان چې په رشقه باندې وګرځي تر څو چې په لرګي را ونه ګرځي دی راګرځي یعنې